الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام رسته منبر او په اسلام کې مقام او مرتبه د اسلامي امت لومړی نسل د منبر په وسیله جوړ شوی. تر هجرت وروسته به په مدینه منوره کې رسول الله مبارک ورته پورته کېده. هغه یوازینی منبر و چې د هغه په وسیله هغه مبارک په دې وتوانېده چې یو داسې نسل وروزي چې اسلام د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي او بشریت د انسان د غلامۍ بندګۍ څخه خلاص کړي. په نتیجه کې د پیغمبري منبر اغیزه په ټولې نړۍ پرېوته. اسلام شرق غرب شمال او جنوب ته خپور سه او ګڼ ملتونه د اسلام غیږې ته راننوتل. د رسول الله مبارک په سپېڅلي ژوند کې یو منبر او یو خطاب به ورڅخه وړاندې کېده، مګر اوس د ځمکې په مخ په اسلامي نړۍ کې بېلابېل منبرونه دي چې خطاب او پیغام هم یو نه ده. مسلمانان په ډلو ټپلو ویشل شوي او یو د بل وینو ته تږي ناست دي. زیاتره منبرونه د دولتونو نظامونو تر فشار لاندې دي او له ازادۍ څخه برخمن نه دي. له اسیا مرکزي نیولې بیا ته سوریې، عراق، تونس، المغرب، مراکش، لیبیا، مصر او عربستان سعودي پورې ټول ته سانسور لاندې دي. په هیڅ صورت امکان نه لري چې د اسلامي امت حال سمون عمومي، مګر دا چې د منبر خبره یې وسي. په مستقبل کې باید منبر اساسي رول ترسره کړي. د مسلمانانو واقعیت ته بدلون په برخه کول او له دې څخه رښتیني مؤمنان جوړول چې دغه د دې وخت مهمه ستونزه شمیرل کیږي. مسلمانان نه په حقیقي توګه الله تعالی پیژني، نه رسول الله او نه کتاب الله او نه د الله تعالی ستر پیغام په عملي ژوند کې پرې کوي. د منبر له لارې باید ولسونه له الله تعالی او له رسول الله او کتاب الله سره په بشپړه توګه اشنایي پیدا کړي. د منبر له لارې باید د اسلام بلنه د نړۍ نامسلمانو قومونو ته هم ورسیږي. کفري نړۍ دین ته ستره اړتیا لري. مسلمان داعي او خطیب مکلفیت لري چې د اسلام اصیل فهم مسلمانانو ته وړاندې کړي. د دین د تجزیې څخه باید ځان وساتي. د ټولنیزو رنځونو لپاره لکه قومي، ژبني او مذهبي تعصب ته دوا او د علاج لارې ورپه ګوته کړي. د مسلمانانو د وحدت، اتفاق او اتحاد لپاره باید په هلو ځلو لاس پورې کړی شي. مسلمانان باید یو موټی او ستر نړیوال ځواک باید ورڅخه جوړ کړی شي. اوس مهال په اسلامي امت کې او په ټوله نړۍ کې منبر، راډیو، ټلویزیون او په همدې توګه فیسبوک، ټویټر او په همدې توګه نور مډرن وسایل دي. مسلمانان باید دا وسایل ترلاسه کړي او د دې وسایلو له لارې د اسلام اصیل دعوت ټولې نړۍ ته خپور کړي. د نړۍ ملتونه له تیارو نه راوباسي او د رڼا په طرف یې رهبري کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.